یا الله چې زما هغه سړی به کوم ځای وي اړو پته یې نه لګي دا کوټې دي ځای کې پروت دی چې دې ته ګورم لاره له ژړا راشي نن مې دا سترګو دي چې رپي خدای وکړه چې رانوان دي کو څنګه یا الله چې مېلمانه راکړ نشي خو خاوند مې راشي نو ښه خبره ده ګینې کور کې سیسټم نه مېلمنو ته به څه وی خدایه بیا شمالګله شولو شوه ای زما سړیه نه تا چې دا پیالې دا چې د اوس کله که نو دلته د دقه شان د مېلمنو په شان کې ته کار ټک نشي کولی نه چم کولی اجنۍ پاته ما سره ایرې بارې مو ستا د لاچکو خوارې خاوند راته ستا د لاچکور پرېښودو زما د لاسه پرېښودو ژبه په کنټرول کې که د هرې ښځې کور چې روانېږي نو د خپلې ژبې د لاسه روانېږي زما ژبه ښه په کنټرول کې ده خو دا ده کوتنې مې راغلې دي کور ته نو زما خاوند به نه تلو خو چې ته رالې ته را سره ایرې بارې وې هغه تنګ شو هغه لاړو ماما وي قربان د ماما کور مې دی ته پردی ښځې ته سبا شړلې دي شي بله د باندې کولی شي بله کولی شي زه خو ورځېمه زما قدر زیات دا کور یې زما په نوم کړی دی چې ښځه یې دا څه وې دا خو د کرۍ د په شړک د کرۍ نه دی دا زما په نوم دی دا ته څه ګډې وډې وې په دماغو کې ډز شوي دي څه زه مړي ته خپه خدای خبر پسې پسې خپې ماما راجا بچې کېنه هله دې خو ماله څمڅم خبرونه راوړیاله راجا خدای څه چلو شو پیاز ډوکبوکي را پیدا شو الله یا الله شکر دی هله کوم ځای کې دی ای زما خاوند راغلی مو بقوي خاوند مې رالی خوشحالي که یا الله چې کته یې چې دې بوتلې که دغه دود راواچ الله یا سړی پاچه چې زما چاته چې راله غاړه یې خیله ورکړه پاشا دی پاشا څه مړی نه دی شوی او نه مړی ما کټ دا سر راته پرېږده یا اندرور زه ستا د لاسه مې کور روان دی چې ما درته لاس ونیو ما نه دی مړه موږ به اوس رشتم شوی دی چې ته وې ولې اوسه دا داسې له کور ته رادن نه یې چړیا یا جینۍ ته لږه چپ شه یې چړیا ته پکه ماړه ختلې وې کته درته نشم کته درته نشم د سفرې میاشتې ماما چې دا لاسونه یې چړیا دا لاسونه دي پرویز کې مې کار کوم نو یې چړیا دې دا به څه پاکېږي نه دا به نه پاکېږي که نه سفرې میاشتې یو خو چې تا ته ګورم په خدای لکه قرضدار چې را سره ناست دي الله زما و په زړه چاودو ویم سړی مې نشته هغه چې رالی نو هغه ما سره دي چې ری بارې وي ته به چې بنه مې راله بنه دا سړی به داسې مړي دا سړی والله چې داسې درنه زه د لوټو نه ساس کوم خوله چمک وجوه چې هر څنګه زما د سر تاج دی نو ما ته وګوره او دې ته وګوره خو قسمت دې رشتې په اسمانونو کېږي ستا نه دا ښکلې ده د دې په پلار نه هلک شه چې چې سر دې ښکل کړ کارپون چې زما په سر ډیوټ واخیست اړو ښکلې نه یې مړی چې قڼی الله دې ړوند کا خوشحاله مو ځان دې پې سپک کړو څه دې وکړو چې سپک یم ستاسو دواړو لاسه سپک یم د لاس سپکې چپ شه تا ما ته نه کتل زما خو مور نشته پلار مې نشته او تا دغه شان دې سره پرېښوستمه دا ماته معلومه ده دا ماته معلومه ده 40 کاله مې ورسره وشو 40 کاله او ستا د سترګو نه ماته پته لګي سترغلي دې ورپرېوتي مکرې ورته خپل مکر چې ورو کو زه په ځای پاتې شوم بیا کورسې د چا د مخه زما د مخه به دې کور کې ناست وي که نه په ما پسې چې کوم توبتونه وتړلي الله دې ستا د مخ د تورو خاورو لاندې کړي چې زما خاوند ماته پاتې شي کوره بارو ما دومره خوشحاله ومه خو چې دې کور ته رادنه شومه په دې مې نظر شو یو پیالې چیرې راواله هله جینۍ ماما دې چای راواله دقه ځای کې دی ښه ده همدقه ستا پیالې کې دی ولې راواچو زما خو څه غټه بیماري نه ده بس 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 لا 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 خبره ده کومه خبره مې ته کوله زما تاسو سره قچیم ده خو خبره ده ته بیا هم کومه ته به خبره نه پوهېږې ته انسان یې خو زناور یې زه انسان یم خو خبره مې درته کوله ګینې اډوکو مې درته نه ده دې زمانې اوس وینې ده میډم ته میسج کوم دماغ مې مه خرابوه ها میډم ته دې میسج کې میډم دې پاک پروردګار
په پالج واله کې چې خوایا سوې زر خبره کوه زه ځم ناوخته دی ښه بس تا د خو ما شپېته پیرې ویلې چې ته یې نه منې نو بیا به در سره څه کوم ځه ته لاس دې مړه خدای دې تبو برباد که مرګ هم درله نشته وي په بد بوټي سپین مې چا ځې نه کوي ښه بس زما مرګ د الله تعالی راولي بیا ستا مرګ د الله ماله راولي هلکه که ماما مې خبر شو ماما مې اوس د خیره راغلې سترګې مې سرې دي سترګې دې سرې نه کو زما دې په شان شنیم شي نو ستا ماما زما څه نشي کولی زما ماما به دې هغه څوک چې چا به دې اوسه پورې کړې م نه مخ ته دا مردار رک شه مهرباني جي اصل کې خبره مې ورته دا کوله ما ویل کو ما سره دې چېرته واده ماده وکړو نو د ثواب کارم دی دواب هم درته کوم وی 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 نو څه به م نه ویم نو خدای تباه نه که هلکه زم ښه دماغ راله مه خرابوه دا خبرې به مې زه ټولې ماما ته کوم ته به یاد ولرې یو اورېږه خبره مې درته بله هم کوله مړې وایه بله خبره مې ورته دا کوله زه به درله ښه ښکلی موټر هم واخلم او ښه ښکلی بیټ به هم درله والم بیټ کرکټ په پې کومه نه مړې پالنګ ورته یادوي ښه هغه یاد دی پالنګ د دې پالنګه پورې ورمشي نو وی وی نو الله دې نه کي الله دې نه کي الله مې دې تا سره یو شانتي کي یو شانتي مې دې کي تا سره چې څنګه ته داسې زه شمه او نه به ته شو نه به زه شمه لا 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 دا خو زه تا پسې خاندم ګورې تا ته نه خاندم ښه ما پسې څه له خاندې خدای مونځ او داس پټیم کوئ ظالمانو ذکرونه کوئ قیامت را روان دی قیامت ماما جي دا مامي چې څه وي هغه په حقیقت وي ماما جي نو ته زما د زړه نه تپوس وکړه دا تبا مړي ما ته روزانه لاره کې ودرېږي مامي را باندې تهمت لګي دا دې که نه ما ورته تبلیغ کوم لمانځلم په وخت پاسه ذکر اسکار کوئ تبلیغ کیږئ راځئ دا خبرې مې ورته کړې ما څه غلطې خبرې خو نه دي کړي مړه ته دې خوا راشه همدغه دی ماما ستا د خولې د ښو خبرو نه ده ولې نه ده مړه وایي چې ستا په دې خولې ښې خبرې راوځي زما یوه خبره اوره نازکې زما که دا لیک مې ته په لار کې ولیدې یا مې ته ولیدلې نو ګورې په ګاونډ کې په کلي کې ګورې مرچکې هم شته ګیرې له به ورځم ګینې په خپله دې سمومه ګورې ته د مرچکي خبرې کې مرچکې دې په خپله پوهه که هغه ته ووایې زما دې غورځې ته مه ودرېږه ته ما ته نیغ کېږې چې هغه د کلي ملک ته او خان دی هغه ورته نه ودرېږي ته ورته ودرېږي ما خو ته د دین او د اسلام خبرې کولې ولې ما څه ګډې وړې څه کنځل خو مې ورته نه دي کړي دا بچی زمونږ ګاونډ دی او دا زمونږ کور کوڅه ده دې باندې تا په کار چې بل سړی ودرېږي چې ته ورته دغه کې او ودرېږي ورته ته هغه خو زه شیطانې کوم بلې زه مامي پسې ورغلی وم مرچکي ماما سره دا په موټر کې م تلې وه یوه خبره زما واوره دا ګورې زما خورزه ده او یتیمه ده تا ګورې زما کور ګډوډ کړی خو سم شه ګینې دا شنه کسې نه قسم دی چې ګورې دا د نه وکړه یو کار وکړه که نه بس چاله یې ورکړه څوک ځوان به دغه شان خوشې تشې ګرځي ستوله ورکړه تاله یې درکړمه تاله یې درکړمه ګناه خو پکې نه ده غټ ثواب به دې وشي ته مسلمانه ځان ته وګوره او ته زما دې خورزې ته وګوره ښه ښکلی یم د دې نه ښکلی یم او ستا نه هم ښکلی یم او دا تا چې شی کړي دي دا تا چې شی کړي والله ته به وې زوړ برش دی د خولې هغه خو دغه چې پسې نه دا ما ته مه یادوه هغه زغې باندې زما کور آباد دی او بعد دی بل ورځ مې خوب کې لیدله والله ما ویل خدایه پاکه د دغه شان ښځې نه خو مې وساتې څنګه ښځه دې په یاد له ورکړې خدایه ته ټول مسلمانان وساتې هغه څه ښځه خو نه ده زمونږ د کور په خبرو کې مه راځه ښه دا خوله به دې ماته کړم اوس ورته ګوره صفا لونه ویمه ګوره ووایه ورته څه وایي چې زر پاکي د اوری څه باکي څه صفال دا ده زه ورته ما څه واده وکړه دا وایي والله که یې څه وکړم تاله یې درکړمه نو چې دله به ورکوې ولې ما دله کیسې چل دی ته دله نه یې ښه ته دله ښیزه دله ته ښیزه او بله خبره دا کوم چې زما دې ښځې په صاحب خبرې نه کې تا ګورې دوه پیرې پالج ولګې دې داسې لخته ځواني و چې تا ته زه ویلې لا دې پالج ته هم سلام دی د دې خو زه پخوا هم نه تېرېږم چې د دې پالج به جوړ پوزه نه وي چې په دې راځي راځه ماما جي دماغ خرابوي چې زو ته خدای دې تباه وبا کي راځه نن مې ولیدې که بعد دې ګله مې ولیدې که نه د خپې د باندې ماتوم موږ به بیا دلته نه میلاوېږو موږ به بل ځای کې میلاوېږو تا ته زه وایم تمانچه راله تمانچه د تمانچې نه یېرېږي داسې خبره ده والله چې سړي ته د حیا او د عزت خبرې کوې نو بدې پرې لګي پاک پروردګار خو یې دغه چینجنډاړې نه خلاص الله دې خوشحاله کروره ما ته منظور ده انشاءالله که مقرره سره وه نو روټۍ له به خامخا درځم ولې نه د راتلو هېڅ ضرورت نشته ما ته منظور ده الله دې بس وایم ډېره تېره درله درکړي صحیح ده مهرباني عزتمن شې چې لفظه دې دونه یاد کړم الله دې خوشحاله کړه سلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم سلام بیاز څنګه جوړې خیر دې ټیک ټاک وای کنه یلا خې جوړې خیر دې ټیک ټاک څنګه موجوده خیر خو څنګه په منډه مړه بس صبر تو یم د لا سبا مې سبا خطا شوی اشینا ګوره زما خورزه پلار کې یا په چتتله یا سنټر ته تل پلار کې وته ولاړو نو تاله ګریله درم سبب مې لګور اثر خور کړی ښا نو پیازه زه څوک اخر ما ته هم یو لار وخی کنه پخوا به یو دلانو سړی به د خپې د لاندې کو اوس خو چې قدم ایږدي نو یو په تې لاندې راخیږي سره سړی نه دی او ګینې لاسه به مې ګوره چېرته هم خطی نه شو ګوره قسم په خدای دا ماغه به مې له ګوره شا راویستي ګوره هغه خو صحیح ده خو ته دې دا خورزه دې ده کوریره ده دا پوهې که ته خو هغه نه پوهېږي نو ته خو پوهېږي که نه یاره مرچکي ما یو زنانه ده اوس ما خورده به سنټر ته ځي نو څه کوې زه به ورسره هغه ځای پورې ځم دا خو زما ګاونډ دی زما کلی دی په کار وه چې هغه پرې خیال ساتلی ورته به د هغه نه څه غواړې ما خو ورته ویلې چې خو د برنډې سیکل دي هغه د تشپاڼې نه څه غواړې که ستا به څه ضرورت وي نو ما ته ویلې چې مرچکي خان ته ووایه که څه پیسو ته ضرورت وي لشتو لوپو ته کار خدمت له زه به له دغه د نوکرۍ په غم کې یم یوه خبره مې یاد ساته مرچکي لاله ستا کوټه سره دی تا لګېلې درلمه خو آینده ګوره داسې حرکات وکړو که نه نو ګوره دا کډه به مې اوچت کړي هغه پړانګ غار ته به یې موړي بیا به مې اثر ګوره وله ته به هېڅ هم نه کوې هېڅ غم مه کوه د دې جینۍ معامله کې ما ورته ویلي دي داسې مې نه ورته سم نه وي خو که د دې جینۍ باره کې سخت شکایت ما ته راغی دا کډه کوډه ورته بار غورځوم ور ویې غورځوه بیخي سړی نه دی او نه د سړیتوب نه خبر دی دا ګیله مې تا ته وکړې او زه درنه لاړم راځه که مهرباني الله دې خوشحاله کړه مهرباني هېڅ غم مه کوه دا خو به ایله زما بانه جوړه شي دا ما ته په حلوا کې ازغې جوړ شي بله دومره موټر مخې ته نیغ نیغ کېده و راشه مرچکي باندې یا خو ترې ډز وباسه چې دا